نن سبا خلق شکایت کوي چې فرقواریت دی دیم قرآن او حدیث وای تم راته قرآن او حدیث وای نو زه اوس تا ومنم که د ده ومنم مه زما منه مه د ده منه قرآن ومنه الفاظم د محمد صلی الله علیه وسلم او معنام د محمد صلی الله علیه وسلم چې دا دواړې د محمد صلی الله علیه وسلم د طرف نه دي ومنل بس بیا به اختلاف ختم شي او که چېرته الفاظ د محمد صلی الله علیه وسلم وي او معنا ورته پیښورۍ او کونړۍ او باجوړۍ ولګېږي نو اختلاف د دې نه جوړېږي ټیک ده د قرآن آیات تلاوت کوي خو معنا ورته د الله د پیغمبر نه بیانوي معنا ورته د خپل ځان نه بیانوي له دې وجې نه اختلاف جوړېږي یو کس زما سره بحث کولو د امام شاته به الحمدلله لولې که به نه لولې نو په قرآن د دې اختلاف فیصله شوې ده الفاظ به هم د محمد صلی الله علیه وسلم نزدکو تلاوت به کو پیغمبر علیه السلام چې کوم الفاظ ویلي هغه الفاظ به تلاوت کو او بیا چې د دې الفاظو معنا محمد صلی الله علیه وسلم کوم قسم بیان کړی ده معنا به هم هغسې بیان کو یعنی معنا به هم د محمد صلی الله علیه وسلم بیان کو نو اختلاف به ختم شي مثلا الله پاک قرآن کریم کی فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دا د قرآن آیات دی دا الفاظ مونږ ته چا بیان کړي دي محمد صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې دا د الله الفاظ دي دا د قرآن آیات دی دا الفاظ مونږ د محمد علیه السلام نه زده کړو د دې معنا مونږ ته محمد صلی الله علیه وسلم دا بیان کړې ده چې د امام شاته الحمدلله مه وایه د امام شاته چپ ودرېږه صحیح حدیث کې ثابته ده د پیغمبر علیه السلام مرفوع حدیث کې ثابته ده موقوف یعنی د صحابه او احادیث هم داسې دي علما ورته قانون ذکر کوي چې تفسیر الصحابي مسند صحابي چې د کوم آیات تفسیر وکړي هغه هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفسیري صحابه هم داسې ویلي دي چې د دې آیات معنا دا ده چې د امام شاته الحمدلله ملوله عبدالله ابن عباس هم دغه معنا کوي عبدالله ابن مسعود حضرت مقداد دارنګې نور صحابه رضی الله عنهم هغوی وایي دا آیات دی او د دې معنا دا ده چې د امام شاته چپ ودرېږه او د امام شاته الحمدلله لوستل حرام دي میل ولا مکروه تحریمي دي نو چپ بدرېږي سري لمونځ وي که جهري لمونځ وي نو ګوره الفاظ د الله دي که نه او چا موږ ته بیان کړي محمد صلی الله علیه وسلم او معنا مې هم دا دی د محمد صلی الله علیه وسلم درته بیان کړه تفسیر ابن جریل تفسیر ابن کثیر که دې باندې نه پوهېږئ معرف القرآن د پښتو اردو خو به کورونو کې دلته وګورئ د دې آیات لاندې همدا حدیث ورلاندې لیکلي دي پیغمبر علیه السلام او صحابه د دې آیات معنا دا کوي چې د امام شاته الحمدلله ملوله نو اوس که الفاظ د محمد علیه السلام او معنام د محمد علیه السلام شي اختلاف ختم شو خو که ته الفاظ د قرآن تلاوت کې او معنا ورته پیښورۍ ور ولګې نو اختلاف د دې نه جوړېږي لکه ما چې دا آیات هغه کس ته تلاوت کړو چې دا آیات دی او دغه معنا ده نو ما ورنه مطالبه وکړه چې اوس تم یو آیات تلاوت کا چې په هغې کې راغلي وي چې د امام شاته الحمدلله ولوله نو هغه هم آیات تلاوت کړو خو معنا یې پیښورۍ ور ولګوله دغه دې کلي کې چې اوسېږي د غلام الله رحمتي د ده زوی و عبدالحمید داسې آیات یې ما ته تلاوت کړو واذکر ربک فی نفسک د امام شاته الحمدلله پټه پټه وایه ریکارډ کې شته واذکر ربک فی نفسک الله پاک فرمایي چې د امام شاته الحمدلله پټه پټه لوله نو ما وی زه الفاظ خو دې د قرآن تلاوت کړه خو معنا دې د قاضي کلي نه ځان نه پکې ور ولګوله اختلاف د دې نه جوړ شو دا معنا د کافر په کتاب کې هم نشته دا تا چې کومه معنا ذکر کړه چې د امام شاته الحمدلله پټه پټه لوله پیغمبر علیه السلام خو نه ده کړي صحابه نه ده کړي اختلاف د دې نه جوړ شو چې الفاظ د قرآن تلاوت شو معنا پیښورۍ شوه او که الفاظ د محمد علیه السلام نه زده کړي او معنا یې د محمد علیه السلام نه زده کړي اختلاف ختمیږي دارنګې دوی وایي یو حدیث پیش کوي حدیث داسې تلاوت کوي تاسو به ترې دا اورېدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ټولو د احادیثو په کتابو کې دا حدیث ته د آخري خبره کوم کیدای شي ټیم پوری حدیث کې راځي ټولو کتابونو کې شته او فیسبوکونو کې خو دومره عام شوی دا حدیث چې د هر چا تقریبا زده دی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ټیک حدیث دی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بالکل صحیح حدیث دی هیڅ شک پکې نشته الفاظ د پیغمبر علیه السلام دي د پیغمبر علیه السلام یو نماینده دی
حضرت عباده ابن صامت رضی الله عنه دا د پیغمبر نماینده مونږ ته د الفاظ را ښودلي دي چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. د کم نماینده نه چې دی د الفاظ د کړي د همدې نماینده معنا به ورته را نقل کړي، د نمایندګانو د پیغمبر علیه السلام معنا ورته را نقل کا. دی اختلاف د دې نه جوړیږي چې الفاظ د پیغمبر علیه السلام د نماینده نه زده کوي خو معنا ورته پېښورۍ ورلګوي، نو اختلاف جوړ شي. نو د دې کونړۍ او پېښورۍ معنی دا ده لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، د هغه چا لمونځ نه کېږي چې الحمدلله ونه لولي. دا معنا غلطه ده، دا د دې حدیث معنا نه ده. دې کې دا د با معنا وخوړه پکې، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، دلته با ده پکې. او دوی د دې الفاظو معنا کوي لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، چې دا با ترې نه لرې کړي به دغه معنا کیږي چې د هغه چا لمونځ نه کیږي چې الحمدلله ونه لولي. او چې دا با پکې وي به دا معنا نه ده، به صحیح معنا ذکر کا. لا صلاة نشته د لمونځ لمن د هغه چا دپاره لم یقرأ چې قرأت ونه کي به سره د فاتحة الکتاب د الحمدلله، د الحمدلله سره چې قرأت ونه کي مونځ نه کیږي، د الحمدلله سره چې صورت ونه لولي لمونځ نه کیږي. دا د صورت په باره کې دی دا حدیث، د الحمدلله په باره کې نه دی. لا صلاة لمن لم يقرأ د هغه چا لمونځ نه کیږي چې لوستل ونه کي بفاتحة الکتاب سره د الحمدلله، دا سره د با معنا شوه. بفاتحة الکتاب چې د الحمدلله سره قرأت ونه کي، الحمدلله سره چې صورت ونه لولي. الحمدلله سره صورت څوک لولي؟ یوازې چې لمونځ کوي هغه یې لولي، الحمدلله هم لولي صورت هم لولي. نو ګوره دا الفاظ د پیغمبر علیه السلام دی، موږ ته بیان کړي نماینده مصطفی عباده ابن صامت صاحب دی، او د دې معنا حضرت جابر په ترمیزي کې همدغه لیکلي چې دا ما درته وکړه. حضرت جابر په ترمیزي کې صحیح حدیث دی د حضرت جابر رضی الله عنه، صحابي دی. هغه فرمایي چې دا د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی دا حدیث. یو بل صحابي دی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، موطأ مالک کې صحیح سند باندې دا هغه روایت دی. فرمایي وایي دا حدیث د یوازې لمونځ کوونکي په باره کې دی. ابو داود کې هم دغه حدیث دی. د دې حدیث راوي سفیان ابن عیینه وایي لمن یصلي وحده، دا د هغه چا په باره کې دی چې یوازې لمونځ کوي. امام احمد ابن حنبل سے فرمایي چې دا د هغه چا په باره کې دی چې یوازې لمونځ کوي. مغني ابن قدامه کې وایي دا د هغه چا په باره کې دی چې یوازې لمونځ کوي. دا ټول وایي، خو دا دوه صحابه هم وایي چې دا د هغه چا په باره کې دی چې یوازې لمونځ کوي. ځکه دلته الحمدلله او صورت دواړه راغلي دي، او الحمدلله او صورت دواړه یوازې لمونځ کوونکی لولي. نو اختلاف په دې ختم شو ګوره چې حدیث د یو صحابي نه زده که خو معنا هم د صحابي نه زده که، او چې حدیث د پیغمبر علیه السلامي او معنی پېښورۍ او کونړۍ او باجوړۍ وي نو اختلاف د دې نه جوړیږي. نو قرآن کریم د الله کتاب دی او الله پاک ورته فرمایي وهو الفصل لیس بالهزل. الله پاک دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب